الله دی مهربان، رازده دی قرآن، پیدای دی انسان. قوت دی ورکړی د خبرو د بیان، کلمر د کسپوږمۍ ده په نظم دی روان. کستوري دی کونې سجدې که د سبحان، اسمان یې ودرولی او میزان یې اویزان. دا ځکه چې څوک ونه کا تیری له دې میزان، دا ومنئ په ځان. انصاف کوي په وزن کې نه تله کې تاوان، هواره یې د ځمکه بس لپاره د انسان. په ځمکه کې میوې دي، خرماوې خوږې دي، نورې نورې ډېرې ونې اغوستې یې څرمنې، له پاڼو له دانو یې خوشبو کړي دي ریحان. نو کوم نعمت به وګڼي درواغ د رب منان. د خټو له خمیره یې جوړ کړی د انسان، د اور له سرو شغلو یې جوړ پیری په نوم د جان. نو کوم نعمت به وګڼي درواغ د رب منان. مولا د شرق او غرب دی بې له شکه بې ګمان، نو کوم نعمت به وګڼي درواغ د رب منان.